یخص تلویزیون که درمانه لیدون که اویدون که خیر وی ژوند سره سم بیا نن یو علما پیدا کړی د سره به میک جامه کی دنه به میک پښتنه کی دای به میک تای پښتنه زو برو کوي ی دنوم دای که خیر وی ساګ لګول زکه دا ساګ لا یو داس شاید دای چې پرټپ کې پخوا یب کې پخوا لګون کې پخوا بوش کې پخوا ار چایب کې پخېږي زکه د نومای ساګ لګول دا چې ار چینا دای معلومات لري ساګ لګول اول خود تو ته خره غلاسته ما چازر شوی بیگ بالن هاتو مان الله خدای دې ژوندای لره ګل بشری خان ای تو نه ډیره مننه کوم چې غوړ چې موي خلنه خلکو ته معلومات وړاندې کې مننه کوم ساګ لګولا روب شمای وی پښتنه ته څه فکر لري چې دا خستو بازور کې دا بکایفیته دوايي سره خرڅيږي دا خلک د لړل تپل سره کو په دا کې ډېر ګرام یې دوخانه ولادي کا دا ډاکټرون ګرام دي ګل بشری خان ډېر خټه کې ته اشاره وکړه مننه زکه چې بکایفیته توکي دي بکایفیته درمل دي چې مونږ خارجي هیوادو ته مجبوروي کچیرته د شرکتو خواندون روح اساسي او بکیفیته توکي روري ان شاء الله ایمون مریضون به نور هیوادو ته نسی زبیو مثال درکم دا سمو دا مخته څو ورځې قریبو بکیفیته توکي ګرد شوري بازار نه بیا ور ورکړای شو وایسوال نو ته پلاستیکي خلطه ته وبو ورچو بیا په ور نکیږي دا وبو کې جوش کیږي دا خو یا پلاستیکي ډبایو کې پیپسای کوي کله سيزي خالي ګارمي کړي ګارمي نه وایي چې ور تیر شوالو سرته دې چې وړ کېل دلی و په کو پرېړه ولې نشي جان کولې غاز کې خواله کچ دوی داسې اعلان مته کړه او چې دا چې خو ټیږي دا بیا دا غماري چې چا خوږي دا کې کوي ځان چې دې د پرای چې بل خبره دا چې میکروب هاي مانځه کیتیو دا هغه پښتنه مې کړه چې دا ځو درو نکو دا کمپنۍ ولا چې دوی روري کمپنۍ خوار نمونه دوی روري ای چکی ما چې بکیفیته وي چې وزي خادو خو ډاکټر ته دا په کور دي چې زه در ونڅ مثال زه ډاکټر یم ګل بشری خان یو سړی چې 15 شکوله تحصیل وکي 15 شکوله درس وای 15 شکوله په دانی خوري وکي چې زه به انسان ژوند ته نجات ورکوم باوجود دې چې دا 15 شکوله په دا کې تحصیل هم وکي بیا هم بکیفیته دوی په خلکو خرڅوي دی پوره چې دای پیسې وګټي زه فکر کوم یې نه ټوټ سړی په ملک په مخ دې منځه قبل نشته هغه که هر څوک وي البته په ډاکټرونو کې ځینې پوک خلک هم شته هغه ته سلام دا خو میګا یا ایزنه ډېر ښه ډاکټرون کې دی بل ورځ مریض ما او شداسې واستن ورته وواله یسا ښه یم خو زه نه بیا داسې کېدي چې داسې یوه پانډه ګله ورته وکړې غله مې ستله وواله خو ځکه ما دا کیسه وکړه مننه مقصد دا شاید ګل بشری خان هیڅ ځای چې رادور ډاز دا وایي که ور راجان دی وایي واچره به ورڅې کشي مننه کومه روبه شمای وی بل پښتنه ته یوه پیره مو داسې نه دی په سترګه شوی چې دا خیسو بازور کې زنانه د پوره تشنابینه جوړ شي زه داسې فکر کوم چې یا خو د خیز بازور ته که خیر وي زنانه نردرمي چې دا تشنابینه نوې ته جوړوي یا څه کیم کاس کې ناوې سره لري چې دا تشناب ولې نوې ته جوړېږي دا زنانه ته پوره چې وې ته جوړېږي دومره مهمې خبرې ته دې اشاره وکړله دومره مهمې خبرې ته چې دا څومره چې وغږېدو دا څومره چې مونږ په دا موضوعاتو نه وڅرخېدو یوه هم دومره مهمه خبره نه دا ډېره افسوس کیسه ده افسوس کیسه ځکه ده چې که چېرته په هر یوه مارکېټ کې تشنابونه خلکو په مخ خلاص شي هېڅ ستونزه هېڅ هېڅ مردرګي په بازار کې ونه ویني دا نه یوازې شرولۍ نه ده ګرامه چې هغه ده اوس ابي حمام مارکېټ کې وي ته جوړ کړي نور خو داسې ځایونه شته نه چې تشنابونه په هر ځای کې وي ته ورسوي ای برق ریاست خو ته به څوک وي ته پیدا کړي د دې طرف ته منطقه کې د کسبونو لین کې به څوک وي ته پیدا کړي د سپین جماعت طرف ته به څوک وي ته پیدا کړي پارک کې به وي ته جوړ کړي هیله مې دا هغه ده چې خلک ولسونه هغه څوک چې خدای پاک مارکېټ ورکړی ده دته مارکېټ لري بل څه نه لري یو سړی دا ګډۍ چلوي دته خدای پاک مارکېټ ورکړ د خدای دوسته په نور نړۍ کې ټول نړۍ کې تشنابونه خلاص وي تو خو نل دی ګل بشری خانه ورغلی ینا لګ زوا دا سکر زه دلای خدای میکسه خیس خلق دا زنه نیت کامی دی مکمل شل چاته تعمیر والای شو وسړه خورشد دا ایساده خو ینم تشناب اب کې جوړ کا بیا زه تاسو یې ما ساګ لګ ولا چې دې ته پورا باید
چاخه ته چې ځانګړې تشنابونه زنانه ته پوره جوړ شي انسان دی دغه سړی خوار چېرته کړای شي چې دا مشکل رفع کړو خو زنانه چېرې لوړه شي ښه خبره ده په دا کې شک نشته کې باید ځانګړي تشنابونه وي ته جوړ شي فرض مثال کو بل په اډه کې باید تشنابونه زنانو پوره موجود وي دغاسې یعقوبۍ اډه کې موجود وي دغاسې لکانو په اډه کې موجود وي دغاسې زدرونو ایمنګالو په اډو کې ټولو ته باید موجود وي ویلې ټول موږ نه حق لري دا کې شاره مانه ده په کور سړی باید چې کله ستونزه وي ته پیدا کېږي مارکېټ والا دکاندارانو ته ته وایي که نه چې دکاندار وروره داسې کې تشناب شته که نه هېڅوک هم داسې نشته په مخ د مینځه که چې هغه د معذورت رفع کولو ته نه سي هر انسان چې دا چې خوروک چې خوب کي طبعا تشناب ته به هم سي دا د ځون سره شرم نه پیدا کوي چې ځکه دې پلونکي ته وایم چې داسې کې به تشنابونه وي که نه نه بادا به کوره نه که ساګ لګولا دا د واکي صاحب کوره ونه کړه خو چارواکي نه ما هیله دغه تو چې په دغه برخه کې تو سلټ کې توجه ته وکړي د تشنابه ته ځکه چې مشکل شته ستونزه شته ځکه د میکس سترګ نه شي سره پټولای مننه کومه ساګ لګولا اخیری بل پښتنه ترڅمه نن سبا دا ګرمي راونه دغه خلق دا سکرین په خوله سره باندې ایونو مناصره شنه څه دي تو څه دغه ته په کوم نظر کسئ چې دغه د خلق خوري نه دی خوري په کوم ټیم کې دا استعمال کو وړکي جونکۍ دی خوري ستر ساړي دی خوري څه سره وکي میګنال یار ورکا ګل بشری خان اول خو حق نه ده ځکه چې اوسه پر جمع ده چې آیس کریم والا روزي بازار کې یا په کلو کې آیس کریم خارج کی دې ته اول باید څوک اجازه ور نه کړي چې اوسې خارج کی ځکه چې پر ګرمي نه ده لګېدلې ماشومانو مرۍ بوټي پرې کړي دي په یو خونه چې په وایي کې په ډاکټرونو نیور نشته که دا شي داسې کې ساوي چې کاسلون ده بلا کا ساوي ډاکټرونو د سکریم خانه ولا تا د زنه زنه تا ویلې چې څه څه ګرځي چې دا وړه وړکی دا سکریم وڅاټي نه بیماری خراب شي نیتا ورشي دا کې څه نه دې کیا شاک نشته کې مسله داسې ده چې د سکریم ته داسې شکرین په موټو موټو ورچوي خدای دوستا بربود خلک زکه وچول چې شکرین دومره ورچوي نه یوازې دا چې دا شکر په مرزه نه وخته کوي مړی پری کوي پسینه بغالي وخته کوي تو خولینی په اصطلاح هغه کېږي لګیا کېږي دغه شای نور داسې زیاتې مریضۍ دي چې دغه آیس کریمو د سړو یو خو د واجب نه انسان ته ور انتقالېږي البته وړو وړو ماشومانو ته په دانې باید غور وشي دانې باید فکر وشي دې ته باید اجازه ور نه کړل شي مسؤل چارواکي باید اوس خو بالکل آیس کریم بند کړي مننه کومه قدرمن ساګل ګل زوبینا تر څه ولدل میګ پښتنه زنه وکړه ډېر خولي زوبینا ویل ساګل ګل په اخر کې می خلک ته کوم پیغام لري خص تلویزیون رادیو مایکینای ته څه په خدمت کې دي ګل بشری خان ډېر مننه دي کوم اول خو خلکو نه زبخنه وړم چې لګي حساسیتي شو ولم او بیا د ټولو ورونو نه ټولو خیاند نه او ټولو هیوادول نه مو دا هیله ده چې په اتفاق کې ډېر خوان ده یو بل ته د خپوته تیږي ورکې د خپونه د تیږي نه تنو کوي فقط دا هیله نه کوم ډېر مننه قدرمن لیدونکو اوریدونکو که خیر وي میګ میزې د غزي پیراو بیا چې زګول بشر خان سره د داسې بل ساګل تو څه تاسو رقم یې غفرم په لوی مهربانه خدای سپارم